یو هغه دی چې د روژې کوم فایدې دي هغه ختموي، د روژې کوم ثواب دی هغه ختموي، هغه ګناهونه دي. د ګناهونو نه ځان ساتل، اصل کې په روژه کې د ګناه نه ځان ساتل ضروري دي. او دا خبره مخکې موږ ذکر کړې وه، په رمضان کې خوراک او څښاک حلال شی دی، لیکن موږ باندې په رمضان کې بند دی، او ګناه په هر ټیم کې به موږ باندې بنده ده. د په رمضان کې خو د هغې نه په طریقه اولا ځان ساتل پکار دي. دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من لم یدع قول الزور ولا عمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. چا چې دروغ خبرې، دروغ کارونه پرې نه ښودل، په هغې باندې عمل کول یې پرې نه ښودل، د ګناه کار چا پرې نه ښودو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. الله ته هیڅ ضرورت نشته دی چې دی خوراک او څښاک هم پرېږدي، بس هغه دې هم کوي. یعنی اصل مقصود په روژه کې هغه د ګناه نه ځان ساتل دي، د نیکو سره ځان عادت کول دي. خو تعجب او افسوس په هغه خلکو باندې چې د رمضان په موسم کې، د رمضان په میاشت کې دی خپل روژه چې لنډوي په ګناه باندې لنډوي، دی چې ټیم پاس کوي نو په ګناه باندې ټیم پاس کوي. مؤمن سړي ته چې کله فراغت میلاویږي، هغه به د الله د دین په باب کې هغه مصروفه کوي، د الله د دین کار په هغې کې کوي. لیکن نن موږ ګورو خاص کر په دې حالاتو کې کله چې فرصت میلاو شوی دی، موږ ته فراغت موږ ته میلاو شوی دی، په ځای د دې باندې چې دا ټیم موږ ډک کړو د الله په دین باندې، قرآن باندې، په اسکارو باندې، د دین په زده کړه باندې، موږ الټا دغه ټیمونه ډکوو د ګناه په کارونو باندې. څوک په خوړ کې ناستي تاش کوي، څوک په کور کې ناستي لډو کوي، څوک په موبایل باندې ویډیو ګیمې کوي، غلط غلط فلمونه پې خلک ګوري، غلطې ګانې پې خلک اوري. او اوس لا رمضان را روان دی، نو که په دې کې چې کاروبار هم بند دي او رمضان روژه هم لنډول غواړي، نو کیدای شي زموږ نوجوان نسل خصوصا یو دوه قدمه د دې بوزې نه اخوا نور هم لاړ شي. خو د نبي دا فتوا یاد لرئ: فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. هېڅ ضرورت نشته که دی خوراک نه کوي او د څښاک نه کوي، بس هغه دې هم کوي. دریم خبره، د قرآن کریم د تلاوت اهتمام په دې میاشت کې خصوصا کوئ. الله دا میاشت د قرآن دپاره منتخب کړي، ځکه قرآن یې پکې نازل کړی دی: انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وایي موږ په شپه د قدر کې دې نزول شروع کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. میاشت رمضان هغه ده چې په هغې کې قرآن کریم نازل شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم با په رمضان کې د قرآن خصوصي اهتمام کاو. جبریل به راته هر میاشت کې بیا هر رمضان کې به یې ته قرآن ختماو. په کوم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده، نو دوه ځلې ورته په رمضان کې قرآن ختم کو. دې وجه نه دې ته شهر القرآن ویلی کېدلی شي. د قرآن کریم د دې تلاوت اهتمام کوئ، او تفسیر که پکې شروع شو جو د هغې خصوصي اهتمام کوئ. سوال به د الله نه دا کوو چې الله د حالات